السلام علیکم. امید در به دې چې ټول دوستان به روغ جوړي او د ژوند په مزو کې به وي. نن چې دا کومه موضوع ده ډېره زیاته بهترین ده او ډېره زیاته فایده به تاسو ټولو دوستانو له ورکړي. هغه دا ده چې زیاتره دوستان زمانه پوښتنه کوي چې ذهني سطح موږ څنګه پرمختګ طرف ته بوتلی شو. یعنی زیاتره خلک دی هغوی ذهني کمزوري وي، یو خبره ته هېر کېږي، په یو خبره کې فکر نشي کولی، د هغې د وجې نه دی ناکامۍ طرف ته ځي. یعنی تاسو خپل ذهن څنګه تیزولی شئ په ساده الفاظو کې زه تاسو ته وایم. یاد ساتئ دوستانو، کله چې انسان پیدا شي یو ماشوم تر 7 کالو پورې چې د ده کم تربیت وشي، هغه تربیت ښه کېږي یا بد کېږي، دا د دې ماشوم په دې ذهن کې تر 7 کالو پورې 95% څیزونه جمع شي. یعنی که موږ وګورو په دې دور کې د 40-50 کالو په عمر کې یو سړی وایي چې زما نیا یا نیکه دی خدای پاک وبخي، هغه به چې زه ځان ته رانږدې کړم زه به په تندي باندې ښکل کړم. نو دا د الله تعالی یو ښایسته نظام دی او یو ښایسته سیستم یې جوړ کړی دی چې 40 کاله وروسته خبره موږ ته یادوي په دې کوپړۍ کې پرته وي. یعنی هغه تربیت که ښه شوي، هغه تربیت که بد شوي، هغه ماشوم 95% په هغه څیزونو باندې ژوند تیروي. د دې د وجې نه پکار دی موږ ته چې زموږ کوم ماشومان دي، زموږ کوم په کور کې واړه دي چې تر 7 کالو پورې د هغوی موږ یو بهترین تربیت وکړو چې د هغه په ذهن کې کم سټوریج دی، کم میموري کارډ دی چې 95% هغه ښه عادات خپل کړي چې روښانه د هغه یو مستقبل جوړ شي په هغه 95% عاداتو باندې. هغه عادات د مور او پلار نه زده کېږي، هغه عادات د فیملی نه زده کېږي، هغه عادات په کور کې چې کوم سیستم وي یا یو نظام وي د هغې نه ماشوم زده کړه کوي. نو که هغه ماشوم په مستقبل کې یا د 7 کالو نه بعد هغه نفرت خوروي او که هغه محبت خوروي، هغه ته په کور کې ښودلی شوي دي. نو همیشه دپاره کوشش کوئ چې یو ښه تربیت خپلو ماشومانو له ورکئ چې د هغه یو روښانه مستقبل جوړ شي. اوس به راشو موږ چې یو انسان که غواړي چې هغه ذهن فراخه شي، د هغه ذهن تیز شي چې دی په ژوند کې په هغې باندې پرمختګ وکړي، نو بیا څه کول پکار دي؟ یاد ساتئ دوستانو، الله تعالی یو نظام جوړ کړی دی چې کله موږ نه څوک یوه پوښتنه وکړي یا یوه مشوره زموږ سره کوي، نو 95% چې زموږ کوم عادات جوړ شوي دي نو د هغه عاداتو مطابق موږ آن د سپاټ فیصله کوو. هره یو فیصله باندې موږ فکر نه کوو، په هره فیصله باندې موږ داسې فکر نه کوو. فرض که زه گاډی چلوم، زه یو موټر چلوم، نو زه هلته جوس هم څکمه، ما ته یوه سندره هم لګېدلې وي، په هغه ټیم کې زه اشاره انډیکیټر هم زه لګوم، ښی طرف ته هم ځم، ګس طرف ته هم ځم، اکسلیټر هم وهم، بریک هم وهم. نو په دغه ټیم کې چې زما کوم عادت جوړ شوي وي، مطلب هیبټ برین باندې زه کار کوم، مطلب چې کم زه ژوند تیروم په نارمل حالاتو کې د هغې مطابق زه خپل ډرایوینګ کوم، نو زه 3-4 څیزونه ما مخې سره روان کړي دي او په هغې باندې زه خپل وخت تیروم. نو اوس که زما عادت غلط جوړ شوي وي، د هغې نه مخکې ما مثال په طور د اکسلیټر په ځای بریک وهو، د بریک په ځای مې اکسلیټر وهو او دا ترتیب زه د وخت نه راچلوم، نو ظاهره خبره ده چې زه به بیا اکسیډنټ کوم. یعنی زما د تربیت د دې گاډي چلولو یا د کردار د گاډي چلولو، یعنی دا ټیک نه و شوی، بار بار زه پای کې خطا کېدم، جو نن به هم خطا کېږم. اوس فرض کوئ چې دا ذهني سطح زه په مخ کې وړاندې بوتل غواړم، نو د هغې دپاره بیا الله تعالی یو نظام جوړ کړی دی، ساینسي ته ورنه ویم، عام روټین کې خبره کوم 15% چې زموږ کم دماغ دی هغه فرش یو سایډ ته پراته دي، خو زیاتره خلک چې دی هغه د غور فکر نه علاوه خپل کارونه په مخ کې وړاندې بوځي، زیاتره خلک په دې کې ناکامۍ طرف ته ځي. هغه داسې که موږ سوچ وکړو، که موږ لږ څوک چای راوړي، نو د چای زموږ عادت جوړ شوی دی چې خپلې خبرې هم په هغې کې کوو، وروسته هم سوچ کوو، مخکې هم سوچ کوو، نو په چای باندې پوه شو نه په روټۍ باندې پوه شو. یعنی که ته غواړې چې ستا ذهني سطح ښه شي، په هر یو څیز فکر وکړه. د چای ټایم دی، تا ته چا چای روټۍ کېښوده، نو ته ماضي ته هم مزه او مستقبل ته هم مزه، ستا د چای څکلو ټایم دی، ستا په دې کې د صحت خیر دی، په دې ټایم کې تا ته د آرام کولو دی، نو د چای نه مزه واخله، مه ماضي ته ځه او مه مستقبل ته ځه. بس چای اوس که د چای په خوند به هم پوه شي، د چای د څکلو هغه انداز به دې هم برابر وي او ښایسته فکر به دې وي. خو زموږ خلکو عادت جوړ شوی دی چې څه ټایم په کور کې موږ ته روټۍ کېږي، نو موږ یېرېږو چې ښځه رانه اوس پیسې ونه غواړي، یا یوه داسې خبره دا د خولې نه راوباسي چې زه ورسره په جنګ باندې شمه. نو مطلب ماضي ته هم ځم او مستقبل ته هم ځم، نو په دې ټایم کې چې زه کرنټ حالان وخت په عین موقع باندې زه څه کوم، زه په هغه څیز باندې پوهه نه شم، نو ما ته غور کول پکار دي. کور ته چې زه راشم، ما سره خپله ښځه مشوره کوي، ما ته یوه خبره کوي او زه په موبایل کې لګیا یم، نو پکار دی چې دا موبایل زه کېږدم او هغوی ته یم چې جي جناب ووایه،
څه خبره کول ماته څه خبره کول غواړي. نو په دغه خبره باندې فکر کول پکار دی، د باندې کنسنټریشن کول پکار دی. او کله چې ته په یو خبره باندې غور او فکر نه کې، ستا دماغ هغه شانتي کمزوري پاتې شي، یعنی هغه ته نوي څیزونه رادن نه نشي، په هغه عاداتو کې ته یې. نو د وجې نه په کور کې جنگ جګړې هم جوړ شي، ځکه چې موږ د ذهن بدلولو کوشش نه کوو. موږ کپړې بدلو، موږ واسکټ بدلو، موږ بوټان بدلو، موږ کور بدلو، موږ دویم واده کوو، خو ذهن نه بدلو. ذهن بدلول پکار دی. په کم روټین چې تر روان هغه چې تر روزانه تا ناکامۍ طرف ته بوزي، ولې نه چې زه یو ښایسته فکر وکم، ولې نه چې هغه 95% کم هغه بور عادات ابد عادات چې زما په دې کوپړۍ کې جمع شوي دي، پکار دی چې هغه 15% زما سره کومه بله سطح پرته ده، زه په هغې کې د هغې نه استعمال وکم. استعمال داسې چې زه ولې ناکامۍ طرف ته ځمه، کمې غلطۍ زه کومه، داسې کول پکار دی. اوس په دې کې زیاتره خلک به وي، لکه یا زه تاسو ته د یو بل مثال در کومه، عملی جامه زه هغې ته ورغوندم. هغه داسې تاسو دې موبایل ته ګورئ، اوس دې ټیم کې دې موبایل ته تاسو ګورئ، دې ټیم کې تاسو دې موبایل ته ګورئ. که دا موبایل زه اخوا دې خوا هم کوم، تاسو هغه ځای ته ګورئ، دې ځای ته تاسو ګورئ. پریکټیکلي دا زه تاسو ته ښیم، دا تجربه وکړئ په دې باندې. دې موبایل ته تاسو دې ټیم کې ګورئ، دا موبایل که زه اخوا دې خوا هم کوم، خو ته دې ځای ته ګوره. دا اوس ګورئ، دا موبایل ما لاندې دلته کېښودو، هغه ځای ته تاسو ګورئ. دې ټیم کې ته کنسنټریشن کې، ته غور فکر کې. نو په دې ټیم کې تا ته نه ماضي معلوم دی او نه مستقبل، خو دې ټیم کې ته په دقه ځای ته ګورې، فکر په دې باندې کې. نو چې ته په دې باندې دقه شان د پاره یو څیز باندې فکر وکړې، نو ته به د ماضي نه موزې او ته به د مستقبل نه موزې، خو چې کرنټ کومه فیصله کېږي ته هغې ته فکر کوي. نو چې کله انسان هغې ته فکر کوي، ظاهره خبره چې د ذهن ته به نوي څیزونه راځي، نوی تجربه به دی کوي، او په نوی تجربه، په نوی سوچ، په نوی فکر باندې انسان په مخ کې وړاندې ځي. یاد ساتئ که تاسو غور فکر وکړئ او 15% هغه دماغ چې هغه سایډ ته پراته دي، یو قسمه ساینسي ته ورنه ویم، او تاسو د هغې استعمال وکړئ او همیشه د عاداتو نه کار نه اخلئ. موږ چې دا کوم ژوند تېرو په عاداتو یې تېرو. نو که هغه عادات ښه خو بهتره خبره ده، کامیابۍ طرف ته به ځي. که هغه عادات بد وي، نو هغه بد خو همیشه دپاره تا ګمراهي او تا ذلیله کوي. نو ولې نه چې د 15% نه زه کار واخلم او په هر هغه څیزونو باندې زه سوچ وکړم چې همیشه دپاره زه کامۍ طرف ته تللی یم، نو زه به د 15% دماغونه کار واخلم او زه به کنسنټریشن کوم، زه به غور کوم، زه به فکر کوم. یقین وکړئ که په صحیح معنو باندې یو انسان فکر وکړو، په صحیح معنو باندې خپل ځان وپېژندلو، ماضي او مستقبل ته نه ځي، خو چې کرنټ څه کېږي په هغې باندې دې فکر وکړي چې یار ما ته نن څه کول پکار و، ما ته اوس څه کول پکار دي، او دې مستقبل او ماضي ته نه ځي. فرض که یو انسان مونځ کوي او د ماضي او مستقبل ته نه ځي چې یاره ما خو دکان پرېښی، ما دفتر پرېښی دی، څوک به راغلي که نه به راغلي، یا د قرضداري پسې به ځمه، یا به قرضدار له زه پیسې ورکوم، او دې مانځله فوکس ورکړي. که یو سړی راشي او خپلو بچو له ټایم ورکړي او په دغه ټایم کې د دکان سوچ نه کوي، د دفتر سوچ نه کوي، خپلو بچو له ټایم ورکړي، یاد ساته د انسان نه ولی الله جوړېږي. ځکه چې انسان تر څو ځان نه یې پېژندلی، دی بل انسان نشي پیژندلی. تر څو چې انسان ځان نه پیژندلی، دی الله تعالی نشي پیژندلی. خو چې کوم خلکو ځان نه پیژندلی، څنګه باغ انسان په ژوند کې پرمختګ کوي. داسې زیاتره خلک دی، یو مثال زه تاسو ته درکوم، زیاتره خلک دی هغوی ته به د خپلې کور والا د خپلې ښځې د سترګو رنګ هم نه معلوم. وجه څه ده؟ د ماضي او مستقبل کې لګیا یي، د کنسنټریشن د غور فکر نه دی کړی. که چېرې د په صحیح معنو باندې په محبت په مینه باندې د ښځې سترګو ته وکتل، دته به یې کلر معلومي. نو په دې څیزونو باندې غور فکر کول پکار دي. دې سره ستاسو ذهني سطح هم سیوا کېږي، د دې سره ستاسو فکر او خیالات سیوا کېږي، فراخه کېږي، او چې کله دغه څیزونه فراخه کېږي، کامیابي به ستاسو وي.